شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. په دغه لیکچر کې موږ دا وایو چې موږ سره کوم کولی شو پاسپورت ته ثبت نام وکړو. نو په دغه ویډیو کې زه ته A to Z مکمله طریقه تاسو ته ښایم. تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانه سره دغه طریقه زده کړئ. نو راځو چې خپل ثبت نام وکړو. دلته راځم، کلیک کوم او چې کله مې کلیک کړ لاندې راځم. فرض مثال تاسو کروم کولاو کوئ، ډایرکټ بیا کولاو کوئ. صحیح داسې دماغ غوندې کې مه کولاوئ. دلته راځم، دلته زه لیکم چې افغانستان آنلاین پاسپورت فورم دا به ووهئ او انټر به کوئ. کله چې انټر کړو موږ راځو په دغه لینک باندې کلیک کوو. رایټ، په دغه لینک باندې چې کلیک کوئ تاسو ته ویب سایټ کلوز شي. تاسو په دلته راسئ، په کومه ژبه کې چې تاسو ښه مهارت لرئ لکه دري، پښتو، هماغه به انتخاب کړئ. زه راځم پښتو باندې ښه پوهېږم، ما پښتو ژبه انتخاب کړه. صحیح، بیا به لاندې راشي. دغه ځای هغه ځای دی چې پخوا موږ ثبت نام کولو، بیا موږ ته بارکوډ راکول او موږ دلته ورکولو او خپل تاریخ په کومه نیټه باندې چې موږ پیدا شوي وو او په کوم ورځ باندې او موږ دلته ورکول موږ ته به کولاوېده. خو اوس راځو موږ پاسپورت جوړول غوښتنه کوو. نو موږ دغه ځای کې ته راځو او دلته کلیک کوو. کله چې تاسو دغه ځای کې راغی تاسو به دلته کلیک کوئ آقا، او که ښځینه وي تاسو به خانم کلیک کوئ. بیا به دلته راشئ کوم پاسپورټ اخلئ، لکه جدید اخلو. دا بارکوډ اخره کې درکوي. تخلص فرض مثال چې زه ځان یو لیکم چې یاره فرض مثال صالحي دا نوم زه ځان ورکوم. صحیح ده، انګلیسي باندې لیکم چې صالحي ورکوم. فرض مثال صالحي ورکوم. صحیح شو. دلته راځم نوم ورکوم. نوم فرض مثال څه ورکوم؟ نوم ورکوم چې مسیح الله ورکوم. فرض مثال مسیح الله مې ورکړل. د په انګلیسي باندې ورکوم مسیح الله دا دی، مسیح الله مې ورکوم. د پلار نوم ورکوم. فرض مثال ورکوم خلیل ورکوم او عمر خان ورکوم. فرض مثال د نیکو نوم ورکوم محمد صالح ورکوم. دلته ورکوم محمد صالح او زیږېدلو نیټه خلد مې خلیل و هلته مې ورکړی. عمر په انګلیسي باندې مې ورکړی دی. لیکل خلیل دی که نه، خلیل. او ورکوم نوم کومه نیټه باندې دا دغه شوی دی همدا به ورکوم. دغه نیټه دغه ځینې ټاکلی شي کومه نیټه باندې کوم کال باندې دا سړی پیدا شوی دی. 1999 اوس شو. دا به زه د ځانه تاسو به هغې نه ورکولی شي، خو ما دا د ځانه ورکوم چې تاسو ته پته ولګي. ما کال چې ورکړی دی فرض مثال ما ورکړی دی 1920 د 15 1920 دلته پیدا کړئ. 1920 کجاس دا دی 15 میاشتې فرض مثال 13 تاریخ ما دا ورکړی. صحیح. دلته اوس راځم وایي دنده چې دا دنده کې همیشه شغل آزاد ورکوئ. شغل آزاد ورکوئ چې معنا زه آزاد کارمند یم. صحیح ده که نه؟ او ورکومه دا سړی د کوم ځای دی؟ دا سړی چې دی د ننګرهار دی. د ننګرهار پیدا کړئ. ننګرهار کجاس اوس راشئ ننګرهار به پیدا کړئ. ننګرهار کجاس دا به ننګرهار چېرته وي؟ یو ننګرهار چې پیدا کړم غټ غم دی. ننګرهار کجاس دا دی. ننګرهار پیدا شو. ننګرهار پیدا شو. استوګنې ځای ننګرهار دا دی. خامدني حالت مجرد تذکره برېښنایي تذکره ده. فرض مثال دا دی. جنسیت نر دی. د ویښتانو رنګ تور، سترګو رنګ تور، چې هر رقم رنګ وي. ما قد مثال 100 تاسو دلته ورکولی شئ. لکه فرض مثال رقم 100 ما تیار پخوا ورکړي دي دپاره چې ثبت نام ماته لږ اسانه شي، ځکه ما دغه کار کړی دی. صحیح. دلته زه ورکوم چې مثال UX دی څومره پیچلی راکړی دی 15B شپږ. داسې دې دپاره دی چې فرض مثال دا ولیکي ته خو ریبوټ خو نه انسان یې که ریبوټ شي. دې دپاره دی. تاسو به راشئ دا به ورکړئ چې WM8X9 چې دا به ورکړئ او ثبت کړئ. کله چې دا راغلی تاسو به دلته مخکې لاړ شئ. مخکې به ووهئ. دلته به عکس اپلوډ کړئ. فرض مثال ما سره عکس کوم یو دی. زه به د یو کارټونه عکس راواخلم، سکرین د پاسه راځم او ما فرض مثال دا یو عکس ورکړم.
قسمه د ځانه ورکړه د دې نه څه وړوکی کولی شي او ثبت مې کړه هلته امضا ورکړم یو دانه امضا به راشي زه به ټریډینګ کلاس یو سکیجول راواخلم دا به ورکړم بیا دا زما امضا ده فرضي مثال ما د خپل ټریډینګ کلاس یو دا راوستل صحیح او ثبت یې کړم مخکې به لاړ شم سر یو اسانه طریقې ستاسو پاسپورټ به جوړ کړئ بس تاسو بیا داسې وکړئ چې د تصویر عکس په وخت کې به خپل صحیح عکس ورکړئ پاسپورټ ساده عکس او امضا به سره کوم کوئ یو کاغذ به راواخلئ په هغې باندې به امضا وکړئ بیا به د هغې عکس واخلئ سکین به یې کوئ چې کله م سکین کړئ بیا به یې اپلوډ کړئ ما خو دغه کار صرف د دې دپاره وکړو چې صرف تاسو ثبت نام طریقه وښایم نور تاسو بیا کولی شئ چې د یو کاغذ پر مخ باندې امضا ولیکئ او د هغې نه عکس واخلئ او دلته یې اپلوډ کړئ او همدارنګه عکس هم داسې عکس اپلوډ کړئ چې ستاسو خپل عکس وي دغه پروسس چې ما کوم ترسره کړ صرف دې دپاره چې تاسو طریقه وښایم موږ مخکې لاړ شو او پروسس طریقه درته وښایم مخکې تګ غواړو دغه شی چې کله راغی تاسو به دلته دغه آپشن باندې کلیک کړئ نو ما ته وایي کوم ولایت ورته ما ولایت څه دی ننګرهار دی ننګرهار ولایت پوسخانه کوم ده پوسخانه هم د ننګرهار کې ده دا به داسې کوم چې پوسخانه ماته ښکاره شي پوسخانه چېرته ده ننګرهار پیدا کړه دلته ننګرهار پیدا کړه چې ننګرهار وګورو ننګرهار په کوم ځای کې دی ننګرهار ته به لاندې راشي او دلته به تاسو ننګرهار څه کوي پیدا کړئ کله ناکله مو ننګرهار هم غیب شي کوم ځای کې دی ننګرهار دا ننګرهار پیدا کړئ د اړیکو شماره فرض مثال ما دا ورکړه دوهمه شماره فرض مثال ما دا ورکړه تاسو به لیکلی شئ دلته صحیح ادرس ورکوم چې فرض مثال ننګرهار زاړه هاړه دوهمه کوڅه تاسو بیا دغه آپشن باندې کلیک کړئ مخکې به راشي ما ته وایي شرکت مقام ځای شرکت دې پورې به تاسو کار نه لرئ دې پورې زموږ کار نشته دا د هغه کسانو لپاره دی څوک چې د شرکت کارونه ترسره کوي دې پورې زموږ کار نشته موږ یو عام خلک یو عام پاسپورټ اخلو دې باندې کلیک کوم مخکې ځم زه کړی ځای مثال د کوم ځای کې پیدا شوی د زده کړې د سوري د زده کړو کچه د زده کړو کچه موږ څومره کړې دا موږ لیسانس یو د کوم پوهنتون څخه د لطیف پوهنتون څخه د زده کړو په کوم ځای کې د زده کړې کړي افغانستان کې د انسټیټیوټ نوم څه دی لعمان پوهنتون فرض ما ورکړی لعمان یونیورسټي د زده کړو پیل ما ورکړی 2000 نه تر 2000 پورې 23 پورې ما دغه زده کړې کړي صحیح او زه مخکې ځم کله مخکې د دندې ډول ته دنده چې دا بس د دندې ډول د دنده نرم د کار ځای مقام دی پرې اس پر یو پرې اړه نرم بس پیل د شغل آزاد خاله پاسپورت کوم پاسپورت اخلي عادي پاسپورت اخلم د پاسپورت نمبر د پریکارمل لري د پریکارمل لري مخکې کوم قسم ته جرم لري یا کوم جرم لري نه هیڅ جرم نه لرم مخکې تک بیا د پاسپورت ډول کوم پاسپورت اخلي عادي پاسپورت اخلم د جرمي ډول کوم جرم لري کوم جرم نه لري جرم نه لرم د پاسپورت موده 15 کلنه غوښتنلیک عادي دی پرداخت د سوال کان نه باید پورته د سوال کان نه کم نه بیا د سوال کان نه پورته او قیمت د خپل بیا درکې خالته 15 کلن مطلب د قیمت د کې پلس کلن ورکې د لبر قیمت بدل درکې سب کې مخکې بلاش چل کې د ولومړی فارم چاپ کړئ بیا ولېږئ فارم چاپ کړی نه بیا هم لیکلی نه بیا تاسو ته معلومه نه چې فرض مثال ته جوړ زه دغه لرم کو نه لرم فارم تاسو بیا کوم فارموي د معلومات تاسو ته بیا نه کیږي تاسو ولومړی دا چاپ کړئ او بیا به چک کړئ مننه واستول نو به دا چاپ شي دغه شان دا در کې تاسو ولته راشئ فارم چاپ ولیکئ فارم چاپ کړئ نو ګوره د فارم ډاونلوډ شو لبه کلیک کی چې کلیک ته واره سره ورستانو پد تاسو وی ګوره دا د استانوم دا د هر څه د چاپ شوی دی ګوره فورما د ول تاویلی دا باندې سره واخلي او نه به ورشي کوماندانې ته د کوماندانې بس پروسس تر سره کې بانک او تاویلی کې ولړ بشي کې سبد ختم شي د براشي منل واستولې د بلک شاته راشي لږ بشاته راشي او قدم
هلته ولیکي مننه، بیا اوس پې مننه واستولو کې ورته تایید شو، بس تایید شو دا به ورته واستول شي او بس تاسو نور د خیره پاسپورټ کار به ترسره شي. که تاسو غواړئ چې زموږ داسې نور ویډیوګانې هم تاسو ته در ورسیږي نو زموږ چینل تاسو ځان سره لایک کړئ او سبسکرایب کړئ. زموږ ریل چینل دا زموږ چینل دی، تاسو کولی شئ چې دغه چینل لایک هم کړئ او سبسکرایب هم کړئ. زموږ نور چینل نورې ویډیوګانې هم راځي لکه د پاکستان ویزې ثبت نام شو، همدارنګه سی وي جوړول، همدارنګه د ایران ویزا، همدارنګه مختلف سکالرشپې، د ټول د ثبت نام د دغه چینل څخه کیږي. والسلام.